بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. د وحدت ټي وي کتونکو یارانو دوستانو مشرانو کشرانو، زه ندیم چراغ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د سوات د جنتي خاورې زلمی شاعر ډیر ګران طارق سایل زموږ سره موجود دی. د هغې نه به ډېر ښه کلام اورو. زه ولې په دې خپل یو شعر باندې بلنه ورکوم چې د باچا خان په فلسفه ژوند کوه، د باچا خان په فلسفه ژوند کوه، قدم وانخلې د جنګونو په لار. راځئ چې ګران طارق سایل وورو. ولې ښه دي جی طارق سایل صاحب ډیره غزل مننه راسره شریک ډیره کړئ. مننه چراغ صاحب، او ډیره زیاته مننه دریاب صاحب چې تاسو موږ له په دې دومره لنډ تنګ وخت کې وخت راکړو. ډیره زیاته مننه. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه عرض دي، وایي جی شاد چې موږ د مستۍ او د خمار خلک یو، واه موږ د مستۍ او او د د خمار خمار خلک خلک یو، د خپلې خاورې د اختیار خلک یو. ډیر اله ډیر ښه. موږ د پښتو د ثقافت نښې یو، او موږ د پښتو د د ثقافت ثقافت نښې نښې یو. یو، موږ ښاغلي ډیر د کار خلک یو. واه 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 ډیر اله. غزل دی جی چراغ صاحب ارشاد. چې وخت در نظر شمه که نه شمه، واه 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 وخت در نظر شمه که که نه نه شمه. شمه، ستړی انتظار شمه که نه شمه. واه دا بیا ووایي جی. وخت در نظر شمه که نه شمه، ستړی انتظار شمه که که نه نه شمه، شمه. او ستا په سر به سوری وي ونه د چینار شمه که نه شمه، واه 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 ستا په سر به سوری وي ونه د ونه د چینار چینار شمه که نه که شمه، نه شمه. او ستا نازکو ګوتو له ستا نازکو ګوتو له زلفو کې د تار شمه که یا نه شمه. واه 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 او شعر د چراغ صاحب وایي چې ارشاد. ستا وعدې راتلې راځي، ام. ستا وعدې راتلې راځي، لاره کې ایثار شمه که نه شمه. واه او ډیر ښه. مننه جی. او بیا رقیبان ډلې دي، ام. بیا رقیبان ډلې دي، مرګ ته یې تیار شمه که نه واه شمه. واه بیا رقیبان ډلې دي، مرګ ته یې تیار شمه که نه شمه. او خوب کې مې لیدلی وې، ام. خوب کې مې لیدلی وې، ستا طریقه یار شمه که نه که شمه. نه شمه. ډیر ښه ډیر اله. مننه جی.